ډیر زیات فیملی انوالومنټ او ماته بالکل داسې نیوز نیو پیپل نوی خلک نه لګېده ماته ډیر زیات لایک آی واز ویری ایکسایټډ فرام د ډے فرست او ډیر زیات ما انجوای کړی ده لایک ماته داسې فیملی ښکارېده په ټلویزیون کې به موږ یو بل لیدل خو یو بل سره کار نږدې نه و کړی نه په ټي وي کې او نه ریډیو کې نه بل سی ډي کې یا یوټیوب کې یوټیوب خو خیر زما فرست ټایم دی او جی نو دې سره چې مې کار وکړو نو ډېر ښه راته ولګېده او زه شکریه ادا کوم د دوی د امجد صاحب چې دې زما نه کار واخیستی شو حالانکه زه ډېره نالایقه یم پوهېږم نه د دې ډرامې نوم دی شهید او یو داسې موضوع ده چې دې نه مخکې زما خیال دی چې په پښتنو کې به داسې څه پرامر کار نه شوی او یو وړه شان سټوري ده خو ډېر لوی سبق دی پکې زموږ د آرمي سره اظهار یکجهتي دپاره دغه موږ وکړه د وړه شان ډرامه ما کیریکټر ډیر زیات انټرسټینګ او ډیر زیات مارجن ورکې چې ما ایکټ کول او ما لپاره لکی خبره دا وه چې زما ډایلاګس کم وی ایکټینګ مارجن ورکې زیات و نو هغه ما ټیک ټاک اویل کو او زما بیسټ ایکسپیرینس و ډیر زیات ما انجوای کړی دا 2 days او بیا نیها په شانتي آرټسټه چې هغه ماشاءالله شکل صورت او سټرکچر مخه دی او خو پښتو کې لږه شانتي دیکه خوري نو ان شاء الله دا به سره د وخت سره د دې پښتو ټیک شي ځکه چې زما څومره کولیګز دي نو هغه ماته وایي چې دا چې غلطه پښتو وایي یا صحیح پښتو نشي ویلی دا ګلابي پښتو وایي نو تاله د شرم مقام دی मशहूर माहिर अमलियात तावीज़ात पीर सैयद फिरोज शाह हर काम 100% गारंटी के साथ मोहब्बत में नाकामी कारोबार में रुकावट घरेलू झगड़े मियाँ बीवी में इख्तलाफात बैरूनी सफर में रुकावट औलाद का ना होना हर मसले का हल गारंटी के साथ होगा एड्रेस पेशावर सिटी GT रोड لکونه مستقل په خپل مقام یم که خزان را بندراشي او که بهار السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو مراد علي کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا ایو وار بیا موجود ما په پیښور کې د یو ډرامې په سیټ باندې قدرمنو د دې ډرامې یو خاص خبره ده چې په دې ډرامه کې په اولمبي ځبان د پاکستان ټلویزیون یو سینیر هنرمند صدارتي واډي افتا میډم نوشابه او د لور نها چې کوم دین په اولمبي ځب یوټیوب کې کار کوي د دې ډرامې چې کوم هنرمندان کوشش وکړي سره خبرې اترې کوي د ډرامې ډایرکټر صاحب چې کوم دی هغه یو وار بیا هم جنوي صاحب دی چې یو لیجند ډایرکټر دی تاسو ټول پیژنئ کوشش وکړو د ټول سره دوه سلور خبرې وکړو د ټول وړاندې د جنوي صاحب سره خبرې کوو دوه سلور السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه مراد خان پرواز ټي وی نه بیا په خیر رااله څه حال دی جی خیر دی اسه په وای د دې ډرامې په حواله سره دا ډراما بیا موږ یو ځل زرغون ټي وي دپاره جوړو د دې ډرامې نوم دی شهید او یو داسې موضوع ده چې دې نه مخکې زما خیال دی چې په پښتنو کې به داسې څه پرامر کار نه شوی او یو وړه شان سټوري ده خو ډېر لوی سبق دی پکې زموږ د آرمي سره اظهار یکجهتي دپاره دغه موږ وکړه د وړه شان ډرامه او تمه لرو چې دا ډرامه به زموږ د عوامو خوښه شي بل دې نه علاوه دې کې خاص خبره د نوشابه بیبي ده دا نوشابه بیبي زما استادانو کې راځي بلکې زما استاده ده ځکه چې کله زه پی ټي وي ته په فرست ټایم تللی وم نو ما بدوي ده کاته او وخت تېرېدو یو لوی خواهش مې دا چې هغه به کوم ورځ چې زه نوشابه بیبي ته اکشن وایم نو زه د زرغون ټي وي ډېره مننه کوم ډېره شکریا کوم چې هغوی دا موقع ماله راکړه او نن ما ته زما استاده او کوم چې د وخت د سره چاته به ما کاته او زه به دې فیلډ ته راتلم نو هغوی نن ما سره ولاړ دي او چا خبره وي ډېر آید درست آید دې نه علاوه د دوی لور ده نیها نو دا ما وړوکوالي کې لیدلې وه او اوس ډېر وخت پس مې دې موډ کې ولیدم د وړوکوالي نه پس دې موډ کې نو ماشاءالله زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې د دوی په شان
کم چې خپل کار سره محبت لري خپل کار کې دلچسپي اخلي یو بالکل فرش او یو نوې تجربه و د مدي دواړو سره ډیر کول مایند او ډیر کولي انداز کې زما دا کار وشو دا واحده ډرامه ده د زرغون ټي وي چې زه پکې ټینشن کې نو دا غي لویه وجه دا ده چې زموږ د زرغون ټي وي چې کوم پروډوسر دی هغې دا لور او مور واغېسته په دې ډرامه کې او ماشاءالله زه ډېر مطمئن او ډېر په سکون کې به نن زه خوب کوم او د نیها ته هم مبارکي ورکوم چې دوی سوشل میډیا ته راغه او تجربه هم د دې په د خولې خبره چې تجربه مې ښه وه نو اوس به کوشش کوو چې نیکسټ پروجیکټ چې دی هغوی د دې په لیول باندې جوړې کړو ځکه چې دې سکرین د دې اکټینګ د دې کانسپټ چې کوم د کار حوالې نه دی ډېر سټرانګ دی او ډېر یونیک هم دی او چونکې په لومړي ځل ما سره کار کوي خو ما ته چونکې پته ده چې دا ډېره انرژیټک ده ډېره شرارتي ده خو چونکې ما نه لږه غوندې دا به په خپل هم دا ورته ما نه لږه غوندې دا یریده نو په سټارټ کې په لومړي ورځ خو بالکل خاموشه به وه خو په دویم ورځ مې بیا لږ اواز ورته وکړم هلته خپل اکټیویټي جاري ساته او چې دا څنګه یم دغه رنګ اوسه نو بیا ټیک شوه نو ستاسو په وړاندې ده بالکل نه دا ډرامه به تقریبا څومره وخت کې ریلیز کیږي دا به انشاءالله کوشش کوم چې د دوه درې ورځو کې د ریلیز کړم نو بیا خو تاسو باندې ذمہواري چې دا د انټرویو سبا ریلیز کړي او ځکه چې د دوه ورځې خو بیا هغې نه پس بیا نه ریلیز کوئ نو یو ځل بیا د زرغون ټي وي د پروډیوسر ډېره مننه چې هغه هر ځل ماله د یو نوي سبجیکټ موقع راکوي د نوي آرټسټانو سره د نوي ماحول سره او هیله لرم چې دا سلسله او دا سفر به زما د زرغون ټي وي دغه شان رواني مننه جی قدرمنو د میډم نوشابې سره دوه درې څلور خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ته ډېر ډېر مبارک شه میډم څه به وایې د په لومړي ځل په یوټیوب باندې راغلی دې نه مخکې تاسو کار نه و کړی که څه به وایې دې حوالې سره مالې خو ډېر خوند راکړ د امجد نوید سره زما ډومبنی ځل دی چې حالانکه زموږ لیدل کاته به ډېر کېدل په ټلویزیون کې به موږ یو بل لیدل خو یو بل سره کار نږدې نه و کړی نه په ټي وي کې او نه ریډیو کې نه بل سی ډي کې یا یوټیوب کې یوټیوب خو خیر زما فرست ټایم دی او جی نو دې سره چې مې کار وکړو نو ډېر ښه راته ولګېده او زه شکریا ادا کوم د دوی د امجد صاحب چې دې زما نه کار واخیستی شو حالانکه زه ډېره نالایقه یم پوهېږم نه نه خانه سینیر کېدل د دې ګارنټي نه ده چې هغه د لایق ومي خو دا د دې کاوشونه و چې زما نه کار واخیستی شو او بیا نیها په شانتې آرټسټه چې هغه ماشاءالله شکل صورت او سټرکچر ښه دی او خو پښتو کې لږه شانتې دیکه خوري نو انشاءالله دا به ورسره د وخت سره د دې پښتو هم ټیک شي ځکه چې زما څومره کولیګز دي نو هغه ما ته وایي چې دا چې غلطه پښتو وایي یا صحیح پښتو نشي ویلی دا ګلابي پښتو وایي نو تاله د شرم مقام دی نو ستاسو د ټولو ډېره مننه او د زرغون ټي وي ډېره شکریا چې مالی موقع راکړه او انشاءالله زما ډېرې دعاګانې به ستاسو سره وي انشاءالله قدرمنو د نیها سره دوه څلور خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام اردو کې به خبرې کوو پښتو کې څه ویل غواړې د خپل کریکټر حوالې سره زما کریکټر ډېر زیات انټرسټینګ و او ډېر زیات مارجن و ورکې چې ما ایکټ کولو او ما دپاره لکی خبره دا وه چې زما ډایلاګس کم وی ایکټینګ مارجن ورکې زیات و نو هغه ما ټیک ټاک اویل کو او زما بیسټ ایکسپیرینس و ډېر زیات ما انجوای کړی دا 2 days او لایک سبسکرایب د ډرامې د ماحول مطابق بس وای د یوټیوب په وړاندې ځل تاسو کار وکړ ماحول مطابق څه ویل غواړئ یس ماحول ډیر زیات فیملی انوالومنت او ما مخکې تاسو ته یو انټرویو کې وویله چې ډیر زیات فیملی انوالومنت او ما ته بالکل داسې نیو پیپل نوی خلک نه لګېده ما ته ډیر زیات لایک آی واز ویری ایکسایټډ فرام د ډے فرست او ډیر زیات ما انجوای کړی دا لایک ما ته داسې فیملی ښکارېده ټیک شو قدرمنو دا ډرامه چې کوم دی نوم شهید دی دا په زرغون ټي وي پروډکشن باندې ان شاء الله ډیر زړه دوه درې څلور ورځې کې بعد دا ریلیز کیږي د دې رائټر چې کوم دی هغه جنگریز صاحب دی سوال غواړي زه دا وایم چې د دې ډرامې رائټر چې دی جنگریز صاحب دی او
جنگریز صاحب فرست ټایم لکه زه اکثره سکرپټ ټول هغه کما جوړ کما هغې ته ډایلاګ ته ورکما نو خو دا دې ځل جنگریز صاحب څه عجیبه عجیبه ټکي او عجیبه عجیبه لکه ډېر ما په لومړي ځل ته زه ډېر زیات متاثره شوم ډېر زیات لکه د هغې هغه لیک او د هغې هغه ډایلاګس او ډېر په هنر کې او ډېر هغې سره ما ته اندازه وشوه چې ورسره مشاهده شته دی بیک نه 1965 او پلان کې او ډینګلې لکه مکمل یو هغه هاتاو که د آرمي حوالې نه نو ډېر ښه جنګریز صاحب ډېره مننه دې نه علاوه زمونږ کیمرامین دی ایم کې خان دی او دې نه علاوه موږ سره چې زمونږ کوم ملګري دي نو هغې کې نعمان دی زمونږ ریاض دی او موږ سره زمونږ یو ډېر ښه ملګری دی زمان هغه موږ سره ډېر منډه ترړه وکړه دې نه علاوه د دې سیټ چې کوم لوکیشن کوم مالکان دي نو وحید صاحب او د هغه زوی علي د هغې زه بیا هم ډېره شکریه ادا کوم چې زموږ نه دومره هغوی موږ سره کومک کوي زموږ دومره خدمت کوي او دا نها چې وایي چې لکه فیملی ماحولو نو دا ټول کریډټ چې دی علي ته او د هغوی والد صاحب وحید ته ځي چې هغوی ته موږ ته داسې ماحول جوړ کړي چې موږ پکې خپله هغه شان کار کوو لکه انسان څنګه خپل کور کې په خپل فیملی سره کار کوي نو د دې ملګرو بیا هم ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ شو ډیره مننه قدرمنو دا ډرامه به انشاءالله ډیر زر انیر کیږي چې د دې ریکارډینګ تقریبا چې مکمل دی ایډیټینګ به هم ډیر ضرور شي دا به تاسو زرغون ټي وي په شیشه باندې ډیر زر کتلی شي او اوس په درځي اجازه نوم لګوالی جي ارسلان خان بیا به هغه خفه ایمانه ارسلان خان د دې ډرامې ایډیټر دی میک اپ مین سکندر صاحب زنده آباد سکندر زنده آباد मुबारक शताता हूँ जमुना डायरेक्टर से जमुना हीरो है जमाने का जिंदाबाद और जमुना लोकेशन में शर्त अली का थोड़ा जरूर है